پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته د استوګنې کورونو بیې او اپارتمانونو کرایې په بېساري ډول کمې شوي. د طالبانو ادارې بیا د شرعي قبالو ورکړه هم بنده کړې ده. محمد مقیم له تیرو 20 کالو راهیسې د کابل کلی فتح الله کې د معاملو لارښود دفتر لري. وایي د کورونو او اپارتمانونو د پلور بیو او کرایې کې 80% کموالی راغلی، خو د سوداګریزو ملکیتونو بیې په پخواني حال دي. در حکومت جمهوریت حتی فکر کنم که تا متر 911 په جمهوریت حکومت کې هر متر مربع په 911 ډالر اخیستل او پلورل کېده. اوس یې 50 یا 80% کموالی کړی او کرایې هم همداسې دي. د بیلګې په توګه که به مو شهر نو کې د جمهوریت پر مهال د 3 خونو یو کور په 600 ډالر کرایه کاوه، اوس هماغه اپارتمان په 1.5 یا 200 ډالر کرایه ورکول کېږي. یعنی بیه او کرایه له 50 تر 80% ښکته راغلې ده. نزول کرده قیمت آپارتمان و کرایه آپارتمان. دی وایي د طالبانو ادارې له لوري د شرعي قبالو د بندېدو له امله تیر 1.5 کال کې دغه هیواد کې د ملکیتونو لویه معامله نه ده شوې او د ستونزې د ملکیتونو د پلور لپاره د خلکو غوښتنې کمې کړي دي. دا زموږ یوازینۍ ستونزه ده. زموږ پیرودونکي راځي او غوښتنه کوي. بازار ښه شوی، خو چې سیستم نشته موږ نشو کولی چې یو کس ته شرعي قباله ورکړو. شرعي اجرا کنیم. که څه هم کابل کې د کورونو کرایې تر نیمایي کمې شوي، خو د بیکارۍ له امله د کابل ډېر اوسیدونکي د دغې کمې کرایې د ورکړې توان هم نه لري. پخوا می نانوایی درلود، کار می کوه او د کور کرایه می ورکولی شو. ناروغ نوم، اوس ناروغ یم، د زړه ناروغي او شکر لرم، اوس هیڅ کار نشم کولی او اړ یم. پیسه نیستم و کرایه خانه بالاست. پیسې نشته او د کورونو کرایې لوړې دي. که د کور کرایه 100,000 وه خو 100,000 کاروبارونه ول. 100,000 15,000 او 10,000 نه معلومیږي. اوس کار نشته، که 15,000 وي هم ډېرې دي. مشکل است به کرایه خانه دادنش. کابل کې د معاملاتو د لارښود دفترونو ټولنې یو غړی د دوی د کار پر وړاندې لوی خنډ د شرعي قبالو بندېدل یادوي او تمه لري چې دا ستونزه ژر هواره شي. در حدود 70 یا 80% معاملات ما وابستگی به می زموږ 80% کارونه د شرعي قبالې له صادرېدو سره تړلي دي. که قبالې ازادې شي کار هم زیاتېږي او هم د خلکو له لوري د پیرو پلور مسایل زیاتېږي. ډاډ ترلاسه کوي چې یو ملکیت په شرعي سند پلوري. به قباله شرعی و پول خودم به طرف انتقال میتن. د طالبانو تر ولکې لاندې سترې محکمې په یوې پریکړې کې د ځمکو او ښار جوړونې له وزارته د شرعي سندونو د ویش واک اخیستی. د دغې ادارې چارواکي وایي تازه د فساد او جعلکارۍ مخنیوي لپاره یوه لایحه منظوره کړې چې پر بنسټ به یې ډېر ژر خلکو ته د شرعي سندونو ویش پیل کړي. په همدې اساس د سترې محکمې په مشرۍ یوه پلاوي د قبالې شرعي او سولي ترتیبات تکمیل او په 29 مادو کې یې یوه لایحه جوړه کړه. یاده لایحه د 1601 هجري شمسي کال د سرطان په 6مه نیټه د کابینې لخوا تصویب سوه. د کابینې له تصویب وروسته د سترې محکمې د دارالانشاء عمومي ریاست لخوا د متحدالمعال په شکل د هیواد ټولو محاکمو ته خبر ورکړل سو چې قبالې د خپل طرز العمل له مخې پر خاصو کاغذانو جوړې کړي. اوس مهال تر چاپ لاندې دي چې د ویش لړۍ به یې نږدې راتلونکي کې پیل سي. د افغانستان پر ځول شوي حکومت کې د شرعي قبالو د ویش مسؤلیت د ځمکو او ښار جوړونې وزارت درلود، خو ویل کېږي چې د طالبانو ادارې کې د فني کادرونو نشتوالي له امله دغه مسؤلیت سترې محکمې ته سپارل شوی دی.